د هیله میډیا درنو لیدونکو سلام پام وکړئ د نن خبري ټولګې ته مولوي کبیر وایي افغانان د چا د راشن وږي نه دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر نن جمعه پکتیا کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وایي که نړۍ غواړي چې له افغانستان ورته هیڅ ګواښ پېښ نشي باید دغه هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. هغه همداراز وویل افغان کډوال نورو هیوادونو کې هیڅکله د چا د اوږو بار نه و او زیاتوي چې دوی هلته بېلابېل کاروبارونه لري د چا راشن ته محتاج نه دي. شریف وای نړیوال دی پر طالبانو فشار راوړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د جمعې په ورځ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان پر واکمنانو فشار زیات کړي څو خپلې نړیوالې دندې مکلفیتونه او ژمنې عملي کړي. هغه ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه د ترهګرۍ نوې څپه راټوکېدلې چې ټولې نړۍ ته ګواښ پېښوي. شهباز شریف 2025 د سولې او باور نړیوال کال د بېطرفۍ نړیوالې ورځې او په ترکمنستان کې د دایمي بېطرفۍ د 10مې کلیزې په اړه په جوړ شوي نړیوال فورم کې ویل چې د شخړو سوله ییز حل د پاکستان د بهرنۍ تګلارې اصلي ستنه جوړوي. پاکستان تور پورې کوي چې د TTP په شمول د دغه هیواد وسلوالې مخالفې ډلې د افغانستان له خاورې پاکستان ته وړي خو افغان حکومت د پاکستان تورونه ردوي او وایي چې پاکستان د خپلې کورنۍ ستونزې په خپله خاوره کې حل کړي. اتمر وای د ملا برادر د خوشی کولو لپاره 10 ځله پاکستان ته تللی یم. د افغانستان بهرنۍ چارو پخواني وزیر محمد حنیف اتمر په یوه ځانګړې مرکه کې افغانستان انټرنیشنل ته وویل چې د تیر جمهوریت پر مهال د ملا عبدالغني برادر د خوشی کولو لپاره 10 ځله پاکستان ته سفر کړی و. محمد حنیف اتمر وویل موږ پاکستان ته ویل چې طالبان په بندیخانو کې مه اچوئ د جګړې پر ځای خبرو ته راولئ. د ملا برادر اخوند پسې به زه 10 ځله پاکستان ته تللی یم چې دا خوشی کړي چې موږ د سولې خبرو لپاره ورسره کینو. اتمر وایي پر پاکستان هغه اعتماد چې موږ ولرو هغه نه لرو او همداراز پاکستان ته وایي چې کومې ستونزې چې لري له طالبانو سره د خبرو له لارې حل کړه. نوموړي پر طالبانو غږ وکړ چې لومړی له خپلو افغانانو سره شته ستونزې حل کړي او همداراز په نړیوالو غږ کوو چې په افغانستان کې یو سیاسي پروسه پیل کړي ځکه دا شته ستونزې یوازې په افغانستان کې نه پاتې کیږي او لا به زیاتې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر له امریکې غواړي چې د جګړې پر ځای د سیاسي پروسې سره د افغانستان مسلې ته راوګرځي. افغان حکومت په هلمند او نیمروز ولایتونو کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې نوې پوستې جوړوي. افغان حکومت وایي چې په هلمند او نیمروز ولایتونو کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د نوو امنیتي پوستو د جوړېدو چارې روانې کړې او نن د طالبانو د 215 اعظم قلوردو قمندان له دغه نوو جوړېدونکو پوستو څخه لیدنه کړې ده. د 215 اعظم قلوردو نن جمعه د لندۍ 28مه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره په ایکس خواله رسنۍ کې لیکلي چې د یادې قلوردو قمندان محمد ایوب خالد په هلمند او نیمروز ولایتونو کې د فرضي کرښې له یو شمېر پوستو څخه لیدنه کړې ده. په خبرپاڼه کې راغلي چې ایوب خالد د فرضي کرښې په اوږدو کې د شته افغان ځواکونو سره لیدلي او خبرې کړي او همداراز د نوو جوړېدونکو پوستو او ټولیو د کارونو له جریان څخه لیدنه او نظارت ترسره کړ. دوی زیاتوي چې فرضي کرښې په اوږدو کې د افغان ځواکونو ستونزې له نږدې واورېدلې او د شته ستونزو د حل په برخه کې د پوره همکاري ډاډ ورکړ او ترڅنګ د ځواکونو د اکمال او تجهیز په برخه کې د لازمو اسانتیاو د برابرولو ژمنه وکړه. بانو کې پر پاکستاني عسکرو برید شوی. د پاکستان پوځي رژیم ته نږدې سرچینو ویلي چې نن سهار مهال بانو کې د دغه رژیم د عسکرو پر پوستې وسلوال برید شوی. ویل شوي چې دې برید کې 7 پولیس مرګوني ټپیان شوي هم دي. د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی خو تر دې وړاندې په یاد ولسوالۍ کې د پاکستان پوځي رژیم پر عسکرو د ترسره شوو ګڼو بریدونو مسؤلیت د پاکستاني طالبانو غورځنګ منلی دی. د پاکستاني طالبانو غورځنګ بانو کې پیاوړی پوځي حضور لري او له وړاندې د دغه رژیم عسکرو ته د دندو د پریښودو ویلي دي. هندي ځواکونو 11 پاکستانیان نیولي. د پاکستان پوځي رژیم تر کنټرول لاندې رسنۍ راپور ورکړی چې د هند سمندري ځواکونو 11 پاکستاني اتباع نیولي. د یاد رژیم سرچینو ادعا کړې نیول شوي کسان کب نیونکي او ټول د یوې کورنۍ غړي دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې دغه کسان د کب نیونې لپاره سمندر ته وتلي و چې له خپلې کښتۍ سره یو ځای ونیول شول.
د چین د ځانمرګو ډرونونو لیږد بې پیلوټ الوتکې لومړنۍ ازمایښتي الوتنه په بریالیتوب ترسره شوه. دا الوتکه د ځانمرګو ډرونونو د لیږد او کارولو لپاره ډیزاین شوې. چینایي دولتي رسنۍ ویلي چې دا الوتکه الکترونیکي جګړې او کشفي عملیات ترسره کولی او تر 100 ځانمرګي ډرونونو انتقالولی شي څو مشخص شوی هدف په نښه کړي. د ډرونونو مور په نامه بلل شوې دا الوتکه چې Ju-10 SSUAV نومیږي چې 2 فوټه وزرونه لري او 12 ساعته په هوا کې تر 50,000 فوټه لوړ الوت کولی شي. که څه هم دا الوتکه له سترې اندازې او وړتیاو سره حیرانوونکې ده، خو منتقدان وایي چې د تخنیکي دلایلو له مخې د پرمختللو دفاعي سیستمونو لخوا له ګواښ سره مخامخ کېدلی شي. ټرمپ وایي له ایران سره د هوکړې پلوی یم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که څه هم غواړي له ایران سره یوې هوکړې ته ورسیږي، خو که تهران یو ځل بیا د خپلو اټومي فعالیتونو د بیا پیلولو لور ته ګام واخلي، نو بیا به د امریکا له برید سره مخامخ شي. ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د خبریالانو پوښتنو ته د ځواب ویلو په ترڅ کې د ایران د اټومي پروګرام او د واشنګټن تهران د احتمالي شخړو په اړه څرګندونې وکړې. هغه په لومړي سر کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خپلو ښو اړیکو یادونه وکړه او د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه یې بریالي او فوق العاده وبلل. ټرمپ ویل موږ په B-2 الوتکو د ایران اټومي وړتیا له منځه یوړه. اوس دا اصطلاح یعنې له منځه وړل کارولی شم، ځکه د اټومي انرژۍ کمیسیون تایید کړه چې موږ د دوی اټومي وړتیا او ظرفیت له منځه وړی دی. د همدراز ویل چې ایران د اټومي وسلو جوړولو ته ډیر نږدې شوی و، خو د امریکا له بریدونو وروسته دغه پروسه شاته یوړل شوه. د بالیووډ پیژندل شوي ستوري سلمان خان ویلي چې له تیرو 25 کلونو راهیسې د باندې رسټورانټ کې ډوډۍ نه ده خوړلې. د هند رسنیو راپور سره سم هغه د جده د ریډ سی فیسټیوال په یوه مرکه کې ویل چې زما ټول ژوند د کار او سفر ترمنځ تیریږي. سلمان خان زیاته کړه 25 تر 26 کاله شول چې زه د کور نه بهر ډوډۍ خوړلو ته نه یم تللی، له کوره کار ته، له کاره کور ته، له کوره هوایي ډګر ته او له هوایي ډګره هوټل ته او بیا له هغه ځایه او بیرته به خپل شوټینګ ته ستنېږم. همدا د زما ژوند. هغه زیاته کړه زما ډیره برخه ژوند د کورنۍ او ملګرو په منځ کې تیره شوې. ډیری پخواني ملګري لاړل، اوس یوازې 4-5 زاړه ملګري راپاتې دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د خوړو د امنیت لپاره 25 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د خوړو د امنیت، تغذیې او د ټولنو د مقاومت د پیاوړتیا لپاره به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یعنی WFP ته 25 میلیونه یورو ورکړي. دا مالی مرسته به د خوړو د نړیوال پروګرام له لارې ولګول شي څو د افغانستان د ځایي خوړو سیستمونه پیاوړي کړي، د تغذیې وضعیت ښه کړي او کمزوري ټولنې د اقلیم د بدلون اغیزې لکه سیلابونه او وچکالۍ سره د مبارزې لپاره لا توانمنې کړي.